4000 essential English words. سلور زره د انګلیش هغه ضروری الفاظ، سلور زره د انګلیش هغه بنیادی الفاظ چې د هغې په مدد سره ستاسو انګلیش لږ نه او ډیر زیات امپروف کیدای شي. ستاسو په انګلیش کې لږ نه او ډیر زیات تبدیلی راتلی شي، لږ نه او ډیر زیات بدلون راتلی شي. خو ګرانو کتونکو دا زه نه ویم، دا هغه خلک وایي د چا چې مورنۍ ژبه مورنۍ زبان انګلیش دی، یعنی نیټیو سپیکر. هغه وایي که چېرته ته غواړې چې ته د چا سره په انګلیش کې روانې خبرې وکړي، یعنی ته ډاډه انګلیش ووایې، ته روان انګلیش ووایې، نو بیا صرف او صرف تاله په وکیبلري باندې ډېر زیات فوکس کول پکار دی. بیا تعالی صرف او صرف زیاته وکیبلری زده کول پکار دی چې څومره هم ستاسو وکیبلری سیوا وي نو هغومره به ته ډاډه انګلیش ویلی شي، هغومره به ته روان انګلیش ویلی شي. ګرانو کتونکو نو په دغه سلسله کې ونس اګین زه ستاسو مخې ته مخاطب یم. نن به یو ځل بیا موږ په دې ویډیو کې څه موسټ امپورټنټ موسټ کروشل وکیبلری زده کوو چې د هغې په مدد سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات امپروف شي. نو ګرانو کتونکو وخت ضایع کول نه غواړو، راځئ چې دغه وکیبلری زده کول شروع کړو. اور فرست ورډ از اپلاډ. زمونږ اولنی ورډ اولنی ټکی چې کومه دی هغه اپلاډ دی او اپلاډ ویلی کېږي خراج تحسین پیش کرنا. خراج تحسین پیش کولو ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي اپلاډ. خو اوس ګرانو کتونکو خراج تحسین پیش کرنا د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی د چا تعریف کول، د چا په راتللو باندې تالیا بجا وهل، چا ته هرکلی ویل، چا باندې افرین ویل، دې ته ویلی کېږي اپلاډ، یعنی چا ته عزت ورکول، چا ته خوشحالیدل. نو د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي اپلاډ. او ګرانو کتونکو د دې سیکنډ فارم دی اپلاډډ او تھرډ فارم یې هم دی اپلاډډ او څلورم فارم څلورم حالت دی اپلاډینګ. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې پاکستان اپلاډز ټو امریکا، د پاکستان اپلاډز ټو امریکا مطلب دا دی چې پاکستان امریکا ته خراج تحسین پیش کوي، پاکستان امریکا ته عزت ورکوي، پاکستان د امریکا تعریفونه کوي، په امریکا باندې افرین وایي. پاکستان اپلاډز ټو امریکا یعنی پاکستان امریکا ته خراج تحسین پیش کوي. another word is appeal او د اپیل معنی ده التجا کرنا یا فیصله چاهنا، د چا نه فیصله غوښتل. دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي اپیل او د دې سیکنډ فارم دی اپیلډ او تھرډ فارم یې هم دی اپیلډ او څلورم فارم څلورم حالت یې دی اپیلینګ. لکه فار ایگزامپل که زه ویم چې شي اپیلز ټو می، نو مطلب یې دا دی چې هغه زمانه فیصله غواړي. شي اپیلز می کومه چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس جمله ده هغه زمانه فیصله غواړي. شي اپیلز می. یا زه ویم چې فار ایگزامپل د کرکټ په باره کې دا هغه اپیل دی کومه چې په کرکټ کې پلیران استعمالوي. فار ایگزامپل که زه د کرکټ په باره کې ویم چې محمد رضوان اپیلز ایوری ټایم ټو امپایر، مطلب یې دا دی چې محمد رضوان په هر وخت کې امپایر ته اپیلونه کوي، په هر وخت کې د امپایر نه فیصله غواړي. محمد رضوان اپیلز ایوری ټایم ټو امپایر. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. یو بل ورډ دی، یو بل ټکی دی الاو او الاو ویلی کېږي اجازت دینا. چاته اجازت ورکول دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي الاو او ګرانو کتونکو د دې سیکنډ فارم دی الاوډ او تھرډ فارم یې هم دی الاوډ او څلورم فارم څلورم حالت یې دی الاوینګ. فار ایگزامپل که زه ویم چې هغه ما ته اجازت نه راکوي، یعنی د یو کس په باره کې ویم چې زه خو هلته ځم خو هغه کس ما ته اجازت نه راکوي. دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي he does not allow me. د he does not allow me مطلب دا دی چې هغه ما ته اجازت نه راکوي. ګرانو کتونکو تاسو داسې ویلی شئ he doesn't allow me کومه چې د does not کنټریکشن فارم دی. یا زه ویم چې he
allows me هغه ماته اجازت راکوي یعنی کوم چې د present indefinite tense sentence ده he allows me ګران کوونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شوي یئ او اوس راځئ چې یو بل ټکی یو بل word هم زده کړو another word is alter او alter استعمالیږي تبدیل کرنا یعنی د alter معنی ده تبدیل کرنا یو سیز بدلول د لپاره په انګلیش کې استعمالیږي alter او د دې سیکنډ فارم ده altered او تھرډ فارم یې هم ده altered او څلورم حالت ده altering فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه خپل روټینز نه بدلی یعنی هغه خپل معمول نه بدلی د یو کس په باره کې ووایم چې هغه اوس هم ناوخته پاسي سیګریټ څکي هلته ځي دلته ځي یعنی خپل روټینز نه بدلی دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي he does not alter his routines the he does not alter his routine مطلب دا دی چې هغه بالکل خپل روټین خپل معمول نه بدلی ګرانو کتونکو او که زه فار ایگزامپل د یو جینۍ په باره کې ویم زه وایم چې هغه خپل عادتونه نه بدلی نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي she does not یا she doesn't alter her habits او د she doesn't alter her habits هم مطلب دا دی چې هغه خپل عادتونه نه بدلی ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې زده کوئ نو بیا در سره په دې ځای باندې هم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ په هره دویمه ورځ یو نوی ویډیو اپلوډ کوو یعنی په هره دویمه ورځ باندې موږ یوټیوب ته په یو نوی ویډیو سره انټری وو ګران کتونکو د ویډیو کتلو ډیره مننه تھینک یو سو مچ تھینک یو